دا ځوانان چې دلته په اتڼ باندې بوخت دي د کوټې په یو ځایي هوټل کې د پسرلي د میلې دستورې لمانځي. په دې میله کې ګڼ شمېر ماشومانو او ښځو هم ګډون درلودی. په میله کې بېلابېل سټالونه هم لګېدلي وو چې په دوی کې زیات شمېر توکي د ښځو او د ماشومانو لپاره ښودل سوي وو او دغه ډول کلتوري توکي هم د دغې میلې برخه وه. په میله کې د نندارې لپاره د یو شمېر هیوادو غمي او نور توکي هم ښودل سوي وو. د افغانستان څخه، د ایران څخه، مختلف ملکو څخه، تایلنډ څخه، سریلنکا څخه، د هر ځای سره ایمرالډ سر ډېر خوښوي. روبي ایمرالډ دې سر ایمرالډ دی، دا د افغانستان سره. ایران څخه فیروزه راځي، روبي دی. دا تقریبا په تمام دنیا کې د ډایمنډ بعد ګران کمیان دی شاید. دا ایران فیروزه بیا په دنیا کې د ایران دی ګرانه ده. دا خو سر دا لاجور موږ ته وایي، کلیپس په انګلیش کې لیپس ورته وایي. دا افغانستان سره راځي، ډېر ښایسته ډېر زبردسته ډبره ده. دا د افغانستان څخه بې حسابه راځي. که دا په حساب راوځي د دې به کیلو بیا په لکاو روپۍ، اوس په 10,000 روپۍ زیات کیلو دی. او دا کیک دی سر بلیوا کیک، دا هم د افغانستان سره راځي. په بلوچستان کې ستا ډېر ښه ختلي دي. دا زړې ډبرې دي په دریابو کې، دا زړې د دریابو ډبرې دي. دا د بلوچستان ډبره ده. د کوم ځای؟ د بلوچستان د ژوب د خوا ده. دا د افغانستان کلسایډ دی. د بلوچستان وومن اسوسییشن له لوري په دغه میله کې یو شمېر سټالونه لګېدلي وو چې د ښځو د لاسو دودیز کارونه پکې پلورل کېدل. زما نوم د شاتاج دی. زه په بلوچستان وومن بزنس اسوسییشن کې رالم. دلته زه پرسونه دی، هینډ میډ امبرایډري د کار دی، سینډلان دی، لیج कालियान दी मुझ वर्कर दी एसोसिएशन का सेंटर की जोड़ी काकड़ टाउन की दी और 1.5 इंचलियान दे तकरीबन 20-25 दे तनख्वाह. د پاکستان د سپریم کورټ ستر قاضي جسټس ثاقب نثار او د کورنۍ هم د دغې میلې د مختلفو سټالونو دوره وکړله. ستر قاضي ثاقب نثار د بلوچستان د پسرلي د دغې میلې ستاینه وکړه او د خپلې خوښې دودیز توکي هم واخیستل. په دغه میله کې ماشومان هم ډېر خوشحاله لیدل کېدل. شبیر رحمان خوشحاله ښه شان دي، ښه کپړې شته دلې، خپل کلچر ډېر سامان شته او ښه انتیکه ګوتنمۍ شولې، ډبرې شولې، دا رقم ډېر مختلفه شیان دلې شته. په دغه میله کې د خلکو د خوراک لپاره بېلابېل په زړه پورې خوراکي توکي هم شامل وو. حمید سامسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.